د میدان وردګ ولایت احصایه او معلوماتو ریاست مسؤلین وایي د 1415 لمریز کال له پیل څخه تر اوسه یې په یاد ولایت کې څه باندې 14,000 برېښنایي او کاغذي تذکرې ویشلې او شاوخوا 800 نورې یې اصلاح کړي دي. د یاد ریاست رئیس مولوي انارګل محمدي وایي 12,140 برقي تذکرې موږ خلکو ته ویشلې او په کاغذي تذکرو کې کاغذي تذکرې چې موږ ویشلې دي 4,121 دي او اصلاحي خدمات چې د چا نومونه غلط و هماغه مو ورته سم کړي دي هغه 830 دي. تذکره اخیستونکي د یاد ریاست له خدماتو خوښي څرګندوي چې د تذکرو د ویش اصلاح او اړوند نورو خدمتونو بهیر د پخوا په پرتله چټک منظم او اسانه شوی. میرزا د تذکره اخیستو ته راغلی دی وایي د تذکرو ته راغلو جوړوي او مدیر صاحب دوی ټول ښه خدمت ښه عزت کوي او ښه کار راته کوي تذکرې جوړوي ښه په ستره فوق‌العاده. د میدان وردګ ولایت شک ولسوالۍ اوسیدونکی محمد فاروق د احصایې له مسؤلینو زیات خوښ دی. دلته موږ تذکرې دپاره راغلي وو او تذکرې په ښه طریقه باندې موږ ترلاسه کړې او کار په ښه خدمت سره روان دی. د احصایې او معلوماتو ریاست مسؤلین د میدان وردګ ولایت اوسیدونکو ته د غوره خدماتو د ترسره کولو ډاډ ورکوي.